د پښتون ون ټلویزیون ټولو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. ولې مو پرونۍ لوبه وبایلله؟ ملګرو راځئ چې په علتونو یې وغږیږو. زیمبابوې په لومړي ځل افغانستان ته په 20 اوریزه لوبه کې ماتې ورکړه. ولې افغانستان ونشو کولی چې له خپل ورکړل شوي هدف نه دفاع وکړي؟ ماساکاتزا په خپله وروستۍ نړیواله لوبه کې د زیمبابوې لوبډلې ته بریا ور په برخه کړله. د افغانستان، زیمبابوې او کوربا بنګلادیش کرکټ لوبډلو ترمنځ د 20 اوریزو لوبو د درې اړخیزه لوبلړۍ د نن په لوبه کې د زیمبابوې لوبډلې په 7 ویکټو افغانستان ته ماتې ورکړه. افغانستان او زیمبابوې تر اوسه 20 اوریزه لوبې ترسره کړې وې چې ټولې افغانستان ګټلې وې، خو نن زیمبابوې د افغانستان د بریاو دا لړۍ پرې کړه او افغانستان ته یې ماتې ورکړه. د دغې لوبې ټاس افغانستان وګټی او لومړی د توپوهنې پرېکړه وکړه چې د افغانستان لپاره پیلیز لوبغاړو رحمان الله ګوربز او حضرت زادي په ګډه افغانستان ته ښه پیل ورکړ، خو وروسته نور لوبغاړي ښه ونه ځلېده چې په ټول ټال 20 اورونو کې افغان لوبډلې د 8 لوبغاړو په سوځېدو سره د زیمبابوې لوبډلې ته په 156 منډو هدف وټاکه. د افغانستان لپاره رحمان الله خپل لومړی نړیواله 50 ترسره کړه او ټول ټال یې په 40 توپونو 61 منډې جوړې کړې. همدا ډول حضرت زادي 13 ښې منډې جوړې کړې. د زیمبابوې لپاره امپوفو 4 او متبدزي 2 افغان لوبډلې آوټ کړل او دواړه د زیمبابوې د توپ اچونکو ترمنځ ښه ثابت شو. د زیمبابوې لوبډلې د هدف په لټه لوبه ډیره چټکه راپیل کړه او ټاکل شوی هدف یې د لوبې په وروستي اور کې بشپړ کړ. د زیمبابوې لپاره لوبډلمشر ماساکاتزا 71 چټکې منډې جوړې کړې او د همدا منډو په منډو مټ یې خپله لوبډله بریا ته ورسوله. د افغانستان لوبډلې د یادې ماتې سره سره بیا هم په لوبې ته لار پیدا کړې، خو د زیمبابوې لوبډلې دا سفر په همدا بریا سره پای ته ورسید. د یادونې وړ ده چې افغانستان په خپل راتلونکي لوبه سبا شنبه د بنګلادیش سره ترسره کړي او وروسته به د یادې لړۍ پایلوبه هم د کوربا بنګلادیش سره د سې شنبې په ورځ ترسره کړي. ملګرو، که چیرې ویډیو مو خوښوي نو حتما یې در سره لایک او شریکه کړئ.